نن درته په دې ویډیو کې دغه معلومات درکوم چې ښځه په کومو کارونو باندې تاسو خوشحالولی شئ او د هغې زړه ځان طرف ته رااړولی شئ چې هغوی بیا ستاسو هره خبره په سر سترګو مني او ژوند به درسره خوشحاله تیروي. ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، هغه معلومات او پټ رازونه دا دي کوم چې در سره نن په ویډیو کې شریکوم او ښځه به در سره په مینه کوروالی کوي. نو راسره تر اخرې پاتې شئ دوستانو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ښځه او خاوند یو داسې جوړه او زیات وخت چې په کوروالي کې لاندې او مسایل را پیدا کیږي او د هغې غټه وجه څه ده او هغې مخنیوی به څنګه کوي او په کومه طریقه به ښځه راضي کوئ. په دې کې لومړی پټ راز دا دی چې کله هم تاسو کار ته لاړ شئ یا په کور نه بهر لاړ شئ نو کوشش کوئ چې د ښځې پوښتنه کوئ یا ورته ټلیفون کوئ یا ورته د مینې یو پیغام را لیږئ چې ته څنګه یې او ورځ دې څنګه تیریږي، ځکه چې دې سره ښځه ډیره زیاته خوشحالیږي او یقینا چې تاسو به په باره کې ډیر زیات ښه سوچ لري. دویم دا چې ښځې ته ناڅاپي یوه تحفه راوړئ چې په هغې سره ډیر زیاته خوشحاله شي او بیا به ترې د مور پلار کور هم هیر وي او ستا نه به ځان قربانوي. دوستانو چې تاسو هر څومره کوشش کولی شئ نو د ښځې سره په معمولي خبره جګړې مه کوئ، ځکه چې ښځه ستاسو دپاره یو نوکره هم ده، یو دوبي هم ده او ستاسو حاجت پوره کوونکې هم ده او کولی شئ چې تاسو یې په یو معمولي شي سره خوشحاله وساتئ. دوستانو دا یو اهم معلومات چې در سره مو شریک کړو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو په لیدلو الله په امان.